اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پښتنو ورونو خویندو السلام علیکم. پښتنو ورونو خویندو، غاصب همیشه د محکوم قوم په خاوره د محکوم قوم دننه خپل نمایندگان ساتلی وي او هغه د هغوی نمایندگان د دغه قوم نمایندګي کوي. اوس تاسو په خپله سوچ وکئ چې کله دغه نمایندگان د غاصب لاړه خوي، د غاصب په دغه قوم کې نمایندګي کوي په پټه یا په جار، نو فکر وکئ چې هغه محکوم قوم به څنګه په خپله خاوره خپلواکه شي، په خپله خاوره بشته شي. دا حال تاسو دلته د بلوچو هم لیدی شئ، دغه حال تاسو دلته د پښتنو هم لیدی شئ. که په دې پنجابي سامراج کې دلته د پاکستان وزیر اعظم یا د سینټ چیرمین هغه د محکوم قومونو نه ولې نه وي، خو هغه پنجابی بلوچ یا پنجابی پښتون وي. پښتنو خویندو په دې به خفه کیږو نه، حقیقت به ښکاره کول غواړي. زموږ د نیمې صدۍ نه زیات وشول چې یاره په دې ملک سره تړون زموږ شوی دی د پښتون قوم د پښتنې خاورې. په دې کې تاسو وګورئ چې کوم هغه د پښتون قوم نماینده چې یادیږي هغه په دې خاوره باندې دا غږ پورته کړی وي چې اولنی حق په پښتنه خاوره اولنی حق د پښتو پښتون دی. کله یې دا غږ پورته کړی وي چې یاره دا خاوره د پښتون قوم برخه ده، په دې اولنی حق د پښتو پښتون دی. پښتنو خویندو تاسو وګورئ، ما د بلوچو ذکر وکړو، بلوچ په بد حال دي، ورک د ورکو پته نه لګي پکې. خو که وګورئ نو سینټ به هم د دغې خاورې نه وي، پلانې مشر به هم دغې خاورې نه وي، بل به هم وي بل به هم وي. نو تاسو غور وکئ چې آیا دا د دغې خاورې مشر دی، نماینده دی، او که د دغې په دغه خاوره باندې یا په دغه خلکو کې د پنجاب نماینده دی. مثلا دا ټکی ما استعمال کو چې یاره بلوچ پنجابی او بلوچ پښتون، دا پنجابی پښتون څنګه چې د بلوچو په خاوره پنجابیان بلوچ شته دی، مطلب د پنجابیانو نمایندگان شته دی، دغه شانتي د پښتنو په خاوره پنجابیان پښتانه شته دی، مطلب د پنجابیانو نمایندگان شته دی. تاسو به کتلی وي که چېرته په دې پېښور ښار کې چې مونږ تیر 14-15 کالو راسې چې دی لګیا یو د پښتو پښتون د اولني حق دپاره هلې ځلې کوو، کار کوو، مونږ سره به د دغې خلکو چې کوم نمایندگان دي په دې خاوره باندې هغوی نه یوازې کینی بلکې کوشش پیدا کوي چې موږ سره څوک کی هم نه ني. ښکاره وجوهات دي چې وجه څه ده، وجه دا د دې قوم نماینده نه دی، دا د دې خاورې نماینده نه دی، د پښتون قوم نماینده نه دی، د پښتون قوم وکیل نه دی، دا په پښتون قوم کې د پنجاب وکیل دی، دا په پښتنه خاوره د پنجاب نماینده دی. څنګه به چې هغه به ځان ته د پښتون قوم نماینده وایي او داسې به نه وایي چې په پښتنه خاوره اولنی حق د پښتو پښتون دی. دا ممکن ده. خفه کېږئ ما، خو په خپل مشرانو، په خپل ګوندونو، په خپل تحریکونو غور وکئ چې ستاسو مشر، ستاسو ګوند ځان ته د پښتون قوم نماینده، د پښتون قوم وکیل وایي. نو غور وکئ چې ولې داسې نه ویل چې پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده او په دې اولنی حق د پښتو پښتون دی. وجه څه ده؟ مطلب دا چې دا د پښتون قوم نماینده نه دی، دا د پښتون قوم وکیل نه دی. لږ غور وکئ. که چېرته دغه خلک پټ یا په جار د
پنجابیانو نمایندگان دي، د پنجاب وکیلان دي په پښتنه خاوره، نو موږ ته به ولسی پاسون طرف ته پام ګرځول غواړي، ولس ته به راپاڅېدل غواړي. که چېرته ولس خپل زور وښولو نو یقین وکړئ چې دا کار به ډېر اسان شي. دا کم چې نن د پنجاب په غېږه کې ناست دي، ځان ته د پښتون قوم وکیلان او د پښتون قوم نمایندګان وایي، دوی به هم که خیري بیا لبیک وایي زموږ په غږ باندې. نو زه پښتون ولس ته دا ویل غواړم چې ځان ویښ کړئ، په پښتنه خاوره د پښتو پښتون د اولني حق دپاره متحد شئ، په جار غږ پورته کوي چې د پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا دا خاوره چې دا د پښتون قوم برخه ده او په دې اولنی حق د پښتو او پښتون دی. د په پښتنه خاوره یا په پښتون قوم کې چې کوم د پنجاب نمایندگان دي، د پنجاب وکیلان دي، یقین وساتئ چې هغوی به هم مجبوره شي او په دې غږ کې به موږ سره شامل شي. موږ به دا کوشش کوو. زه یو ځل بیا چې دی نو دا خبرې وضاحت کوم چې یاره موږ مشرۍ دپاره نه یو راپاڅېدلي، موږ غواړو چې یاره د دې مشرانو د دې پښتنو د خولې نه، د ولس د خولې نه چې دی دا غږ راوباسو چې لامو ته راباسي نه د پښتون قوم برخه ده او په دې اولنی حق د پښتو پښتون دی. موږ په پښتنه خاوره د پښتو پښتون د اولني حق دپاره راپاڅېدلي یو. موږ غواړو چې پښتانه په خپله خاوره شته شي، دا پښتنه خاوره د پښتون قوم شي او پښتون قوم چې دی پښتو او پښتون چې دی دا په دې خاوره باندې شته شي. نو الله دې وکړي چې زما د یو څو خبرې ستاسو زړه ته پرېوتې وي، ستاسو پوهې ته رسېدلي وي او موږ دا عملي کو د ولسي پاسون په لار باندې. زما په خیال چې اوس موږ ته د نور څه دپاره ولسي پاسون نه دی پکار، موږ ته اوس په پښتنه خاوره د پښتو پښتون د اولني حق ثابتولو دپاره ولسي پاسون پکار دی. الله مو تل ښاد او باد لره. الله په امان. والسلام. ژوندی دې وي پښتون قوم، ژوندی دې وي خپلواک پښتونستان غورځنګ.